چې څه قسمه مشکل وي درته نو د الله رب العزت صرف د دې یو نوم وظیفه تاسو صرف 3 ورځې کوي کنه په څلورم ورځ باندې بس تاسو هر قسمه مشکل او پریشانی مکمل ختم شوي وي د دې به ان شاء الله نام نشانم نه وي پاتې شوي. زموږ عزت مند ډیره مجرب وظیفه ده، بهترین وظیفه ده. دا وظیفه مولانا بجلیګر رحمت الله علیه خودلی و، یو ویډیو مې دا غي وکړه دا وظیفه پکې خودلی و او اکثر خلک پکې بیا دا غي په خبر باندې زکه پوي شوي نو چې بجلیګر مولانا صاحب مختصرا دا وظیفه خودلی وکړه او اکثر خلکو بیا کمنټ کې دا ویلو چې مونږه په دې وظیفه باندې پی نشو، په ترتیب باندې پی نشو. زه تاسو په دې ویډیو کې دغه وظیفه په ترتیب باندې پیوما، په دې باندې تاسو ځان پوي کوي او کچره تاسو زما په خبره باندې پی شوي او په دې وظیفه باندې پی شي په دې کمنټ کې او سبحان الله الی کې چې ماته اندازه وشي چې تاسو زما په خبر باندې پی شي او وظیفه تاسو زده کا نو کمنټ کې او سبحان الله خامخا الی کې صحیح شو. زمي عزت مند د الله تعالی یو نوم دی یا عزیزو. د دې وظیفه به تاسو کوي، دا به کله تاسو کوي چې کله تاسو یو ټینشن کې راګر شي، مصیبت کې راګر شي، یو پریشانی کې راګر شي، یو مشکل کې راګر شي چې څه قسم مشکل تاسو توي کنه نو بس د یا عزیز وظیفه به تاسو کوي. کم ټایم کې به کوي او سو پیری به وای نو نه مخصوص تعداد شته او نه مخصوص وخت شته چې سونه تاسو وایي شي. خو بهتره دا ده چې بس یو سل پیری دا تاسو خامخا وایي، هر ورځ یو سلسل پیری دا تاسو وای کنه چې کله یو ټینشن مصیبت کې راګیر شي نو بس د الله تعالی د یو نوم یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو دا تاسو په ورځ کې سل پیری وای چې 3 ورځې او کوي کنه د الله تعالی په فضل سره سلورم ورځ باندې بس تاسو دغه مصیبت دغه پریشانی او دغه ټینشن مکمل ختمي. بهتره دا چې مخکې ته یو پیر تاسو درود شریف وای او اخر کې ته نه یو پیر درود شریف وای، یعنی یو پیر درود شریف بیا سل پیری یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو دا بس سل پیری وای او اخر کې بیا تاسو یو پیر درود شریف وای او بس بیا به د خپل مشکل پریشانی او ټینشن ختمېدو لپاره د الله رب العزت نه دعا وغواړئ. نو صرف 3 ورځې تاسو په دې ترتیب سره دا وظیفه وکړئ کنه ان شاء الله په څلورم ورځ باندې بس تاسو هر مشکل، هر پریشانی، هر ټینشن به ان شاء الله ختم شوي. صحیح شام نو که زما په خبره باندې په دې وظیفه باندې تاسو پېښوي کمنټ کې سبحان الله ولیکئ او که پېښوي په نه بیا به تاسو ته خبرئ یو ځکه پېښوي نه خیر د کمنټ کې بیا هم ویلې شي تاسو زه به کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم، تاسو به فکم خدا وظیفه تاسو هر ټینشن، هر مصیبت، هر پریشانی ختمېدو لپاره په خپلم وکي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان د وظیفه زده کوي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت مخشاله باد ساته دعاګانې کوي، دعاګانې وکاو. الله پامان خملګرو نو دا وظیفه به تاسو کم ټایمونو کې کوي نو دا خو تاسو ته ما امید کنه چې مخصوص ټایم نشته دی چې کم ټایم تاسو ته ملاوي کې سه شو تاسو خو هدا که هر ټایم کې که سحر کې وای ماسپخین کې وای مازیګر ماخام ماسخوتن چې کم ټایم تاسو ویل شي اجازه دی. ټیک شو.